السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو او درنو ملګرو، د جوړتیا مو له پاکه رب غواړم د ښه ژوند په هیله یم. نن مې یو ډیر ناوله ده ستاسو د پام او د فکر او د پیدې وړ دی الله پاک وګرځي. یو شی درته راخستی دی. دا کاغذ تاسو ګورئ، پر دې باندې سحر، کوډې او جادو لیکل سوي دي. دلته وګورئ، دا یې جادو لیکلی دی. دلته په دې کونج کې وګورئ، دا یې جادو لیکلی دی. دلته په دې کونج کې وګورئ، دا هم جادو لیکلی دی. دلته په دې کونج کې وګورئ، دا هم جادو لیکلی دی. دا د کونجانو سره اکثره خبرې چې کومې دي دا د ځانه جوړ شوي دي او د دې تعلق د جادو، د کوډو، د سحرو سره دي. دلته وګورئ، دې کونج ته وګورئ، دې کونج ته، دې کونج ته وګورئ. دې نښانې ته وګورئ چې دا مفتي شفیع صاحب رحمه الله معرف القرآن کې لیکلی دی چې د جادو او د سحر د دې یوه نښانه دا یي چې هغو خط ځله ګډوډ لیکلی. دا تورې زه نه سم ویلی چې دا دوی چې لیکلی دي. دا غالبا کان جادو، تور جادو دی. که دا بیا د جادو کم قسم دی، دلته ورته وګورئ یا هر څنګه چې دلته ورته وګورئ، ایک برف انرموی لیکل دي که انرمي لیکلی دي. دا ایک برف دا دی معلومیږي لکه اردو چې کومه لکه اردو زبانه چې دا خط ور لیکلی. دلته لیکلی دي خرابي. اوس نو خرابي لفظ د اردو سره څه تعلق لري اوس الله په خبر دی. دغه تورې زه نه سم ویلی. مثال درته هم که نه، دلته وګورئ، داسې سرچپه ورسته لیکلی دي. د دې جادو مخکمې خواته دي، د دې خط مخکمې خواته دی، د دې خط مخکمې خواته دی، د دې خط مخکمې خواته دی. دلته بیا راسي دا د ابجد چې کوم توري ورته وایي، د دې مخ بیا کمې خواته دی. دلته ورته وګورئ، د دې مخکمې خواته دی، د دې مخکمې خواته دی، د دې مخکمې خواته دی. دلته یې دوه کې لیکلي. دلته ورته وګورئ، مفتي شفیع صاحب رحمه الله فرمایي دی لاسي ګډوډ خط په دې وجه لیکي. یو پله خو د دې خلکو کا زده نه وي. دا چې کوم کار څوک نه لري، کار نه کوي، د هغو اکثره بیا دغه کارنامې عادت وګرځي، بیا دې خبرو ته مخه کوي. دوم، دې لاسي ګډوډ خط د دې وجې لیکي چې څوک پرې پوه نه شي په مطلب. دلته وګوره چې شی لیکلي دي، داسې خطونه یې کش کش کړي دي، دا یې غچکې لیکلي ده. دا زورونه دي، مثال زیرونه دي یا زورونه دي، د رکاتو په رقم په شکل دي. دا به نه زه نه پوهېږم دا یې چې لیکلي دي. انسان د مخ نښان دی، دا یې چې دی. دا مې سر نه خلاصېږي، دا چې دي. په دې ته یې ځان پوه کوي چې د دې اکثره دا سحر او جادو، دا کوډې، دا اکثره هغه خلک کوي چې هغه په الله پاک باندې ایمان نه لري. که چا پر ساحرو، پر کوډګرو، پر پالبین باندې صرف یقین وکړي ایمان نه څه وځي، نو چې دا کار کوي بیا ته یې خپله سوچ وکړي. زموږ د کورو نیم خلک، نیم امت، نه ښځې او نر په ګډوډ هغه نن په دې مسلو کې غریبان لوېدلي دي. لمونځ به نه کوي، ذکر به نه کوي، د خدای نوم به یې پر خوله نه وي. دی به راولاړېږي جادوګر له به ځغلي، دی به ساحرګر له ځي، دی به هندوان له ځغلي، دی به سیکان له ځغلي، دی به فلاني ځای له ځغلي. مثال تاسو ورته وګورئ، یو قریب په بل قریب راولاړېږي. د دې سره ناشنا دا خبره وله، دا جادو اصل کې کیږي د انسان په ویښتانو، د انسان په نوکانو، په داسې نور اسبابو چې انسان استعمال کړي. وایي د دې خطه سره د پنر چړې او نوکان دغه شیان مې نه ورسره پراته وو. زه و دې ځای ته نارین یم چې زموږ د کورو ښځې چې په خپل اوداسو په لمانځه مور پلار نه وي پوه کړي، نو چې هغه په دې فتنو کې بیا مبتلا نه شي، نو څوک مبتلا کېږي چې مازې خاوند لږ ورته په کار شي دا چې وي بس دا ځغلی بیا جادوګر له. دلته ورته وګورئ، په کور کې د خواش سره نه جوړه، بیا دی ځغلي جادوګر له، خواش یې ځغلي جادوګر له، ساحر له، کوډګر پر دې هم 10-15 پیسې نه اخیستي. دلته ورته وګورئ، پیسې به مردارې پیسې به پر دې لار چیرې ځي. دلته ورته وګورئ چې هغه به ستا د یو مسکین غریب په آبادېږي، د یو چا به کور په جوړېږي، د یو چا مثال د نبي د پیدې ور به ګرځي، هغه به ځي پر دغه هندوان ته به ورکوي.